ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. او څوک چې فیصله نه کوي په هغه څه چې الله نازل کړي دا خلک کافران دي. دلته فایده د ساتلې دې آیت په وضاحت کې. په دې آیت باندې ډېر خلک نه دي پوه او بعض خو د دې نه غلطه فایده اخلي، خصوصا کمزوري ذهنونو والا او کم عمر او کم علمه. بس دغه یو آیت یاد کړی او په ټولو خلکو د کفر ټاپې ولګي. د الله د قانون نه علاوه په بل څه باندې فیصلې کول د هر وخت کفر نه دی. ځکه علما دا خبره بیانوي. ګوره یو سړی دی د الله په قانون باندې فیصلې نه کوي. ولې؟ وایي ځکه چې دا پلانې قانون چې انسان جوړ کړی دی دا د هغې نه غوره دی او د الله دې قانون ته سپک ګوري، نو دا کفر اکبر دی. د کفر کې شک نشته. د آیت کې مراد دا خلک دي. زما دې خبرو ته سوچ کوئ ځکه چې نن سبا دې خبرو کې خلک ګمراه شوي دي ډېر. دغه یو آیت یاد کړی او پارچه یې پټ کوي. هغه سړی کافر کېږي چې هغه د الله قانون سپک وګڼي او د الله د قانون نه علاوه چې کوم قانون دی هغه د الله د قانون نه غوره وګڼي. دویم قسم هغه دی یو سړی دی د الله په قانون فیصله ونه کړه، د دنیا د لاسه رشوت ورته میلاو شو، دنیوي څه فایده ورته میلاوېده، خو نور په زړه کې دا وه چې غوره فیصله د چا ده؟ هغه د الله فیصله ده او د الله قانون غوره قانون دی. دی په زړه کې وه، نو دا سړی فاسق دی، ظالم دی، فاجر دی، خو کافر نه دی. ځکه چې هلته هغه دا مني چې قانون د الله څه دی؟ د ټول نه اوچت قانون دی. او دا مني چې په ما لازم دی چې زه دې قانون ته واپس شم او فیصلې دې له ویسمه. خو دنیا پې زوروره شي او فیصله واپس نه کړي هغې ته، نو دې کافر نه دی، دې څه دی؟ فاجر، فاسق، ظالم دی، خو کفر ته نه رسي.